اوس د وطن د جوړولو وخت راغلی دی، شکر دی جنگ لکلی تللی دی. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، تاسو کوو خپرونه ګورئ. زه عمران فضلي ستاسو د خپرونې کوربه یم. په پاکستان کې په کور دننه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راټوکېدلو ستونزو او پښتونخوا کې د پوځي عملیاتو د پیل په تړاو د پاکستان پوځي رژیم د غلطو او ناکامو سیاستونو له امله د سیاسي ګوندونو او پاکستاني رژیم ترمنځ سخت مخالفتونه راپارېدلي دي. د جمعیت علمای پاکستان، پاکستانی پارټۍ، مسلم لیگ، جماعت الاسلامي او قومي وطن پارټي ګوند استازو له عاصم منیر څخه غوښتلي چې د افغانستان په تړاو له خپلو غلطو پالیسیو لاس واخلي او د خبرو اترو میز ته کیني. مولانا فضل الرحمن د کابل پر وړاندې د اسلام آباد پر پالیسیو تنده نیوکه ترسره کړې. د ویلي چې د ستونزو د حل پر ځای د پاکستان ډیپلوماتیکې هڅې ناکامې شوي او اوس مهال اسلام آباد ټول تمرکز یوازې پر جګړې کوي. په ننني بحث کې څو پوښتنې راپورته کیږي. پوځ ولې د خپلو خلکو غږ ته لبیک نه وایي؟ د افغانستان په تړاو د خپلو ناکامو پالیسیو مسؤلیت نه مني او د تیروتنو تکرار ته دوام ورکوي؟ پوځ ولې یو ځل بیا په پښتونخوا کې پوځي عملیات پیل کړي؟ که عملیات په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره وي، نو ولې د سیمې د خلکو، قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو غږ نه اورېدل کیږي؟ په ننني کوش کې پر همدغه موضوع تم کېږم. له ما سره دوه تنه قدرمن میلمانه دي، د پوهنتون استاد رومان شیرزاد او همدارنګه د سکایپ له لارې راسره وصل دی د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ. تاسو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم کور مادان چې موږ سره بحث کې ونډه واخیستله. اندړ صاحب، راځه چې دغه بحث له تاسو راپیل کړو. په پاکستان کې د پوځي او سیاسي ګوندونو ترمنځ د وروستیو اختلافاتو اصلي عوامل څه دي؟ اختلافات په دغه اختلافاتو کې او په دغه شخړو کې اصلي ملامت څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی عمران فضلي صاحب، تاسو ته، ستاسو د خپرونې قدرمن میلمه استاد شیرزاد صاحب ته او خپلو ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. خبره دا ده چې د پاکستان بنسټ خراب ایښودل شوی ده. دا له ابتدا نه یو پروژه‌یي حکومت ده چې انګریزي استعمار جوړ کړی ده او دلته له پخوا نه فوج ټوله تنخواګانې همدا غربیان ورکوي او د انګریزانو د امریکا په لاس کې ده. دا یو فوجي رژیم ده. دا هسې تمثیل کړی کله کله د جمهوریت. خو موږ ولیدل چې په 1950 کال کې ایوب خان هم نظامي حکومت درلوده، بیا وروسته په 1978 کې بیا ضیاءالحق نظامي حکومت درلوده او اوس هم لیدل کېږي چې عاصم منیر ټول واک لري، د خلکو غږ یې نه اورېدل کېږي. دا احزاب که چېرې موږ ورته وګورو، دوی ناخبره دي چې پخوا وختونو کې داسې د خلکو معلومات ضعیف وو. دوی فکر کوو په رښتیا موږ جمهوریت لرو، په حقیقت کې یو جابر ظالم استبدادي نظامي رژیم ده چې ټول واک یې د فوج او د استخباراتو په لاس کې ده، خلک یې واک نه لري. موږ د دوی حکومتونو ته وګورو، ټول حکومتونه خپله دوره نه ده پوره کړې، را نړېدلي دي. د دوی هر لومړی وزیر یا تبعید شوی ده یا زندان ته لکه عمران خان لوېدلی او یا هم لکه ذوالفقار علي بوټو، بېنظیر بوټو، دوی وژل شوي، اعدام شوي دي. نو دا استبدادي رژیم ده. دوی د سیاسیونو د پارلمان د غړو غږ نه اورېدل کېږي. که موږ وګورو، علي وزیر د پارلمان غړی ده خو نن په زندان کې پروت ده. داسې په سلهاوو تنه ظلم روان ده او د دوی دغه دسیسې ټولې پښتنو بلوچ جوړې دي. په 2011 کال کې هم عملیات وکړل، ډېر پښتانه او ډېر بلوچان یې ووژل، لادرکه دي، حتی 100,000 پښتانه وژل شوي دي په دې جګړه کې، په سوات او وزیرستان کې. اوس بیا بهانې جوړوي. د مولانا صاحب فضل الرحمن موږ مننه کوو چې خپل غږ یې کړی ده، خو دا غږ بسنه نه کوي. باید د پاکستان عالمان نور د دغه ظالم حکومت، د نظامي حکومت پر ضد فتواګانې صادرې کړي، دوی کینې لویې غونډې وکړي. دوی ښه پوهېږي چې فوج د دوی غږ نه اوري او داسې د نورو سیاسیونو، که موږ وګورو د حزب د تحریک د انصاف ډېر د رهبري غړي زندان ته لیدلي نیولي دي. نو د پاکستان موخې د خپلو خلکو او د ګاونډیو په ضد دي. تاسو په خپله سریزه کې ویلې چې د افغانستان او پاکستان ستونزې چې راټکېدلې دي.
افغانستان هیڅکله له خپلو ګاونډیانو سره ستونزې نه راټوکوي دا پاکستان ده چې په تېرو 50 کلو کې هم ستونزې پېښې کړي دا اوس د اسلامي امارت د دومځلي راتګ سره بیا خوبونه ویني دوی په موږ باندې حملې کړي دي موږ ستونزې نه ورسره لرو ښه اندر صاحب څه فکر کوئ چې آیا اوس به سیاسي ګوندونه وتوانېږي چې عاصم منیر دې ته قانع کړي چې بالاخره دا خپل غلط سیاستونه نور پرېږدي نه عاصم منیر هم په خپل واک کې نه ده هغه بادار لري که چیرې انګریزان او امریکا امر ورته وکړي هر څه جوړېږي په یوه دقیقه کې عمران خان هم پیدا کوي اوس وایي چې مړ شوی ده ژوندی پیدا کړي او له زندان خلاصي او نور سیاسي حزبونو ته واک ورکړي خو داسې نه ده دوی د خپل بادار په اشارو باندې هم د افغانستان سره هم د نورو ګاونډیو سره مخ ځي او هم په خپلو خلکو ظلم کوي تاسو وګورئ اقتصادي وضعیت یې څومره خراب ده او دا ظالم فوج دا اصلا کفري قوانین لري دوی په نوم سره اسلامي حکومت ده عام شریف ولس د پاکستان ډېر پاک خلک دي ډېر ښه مسلمانان دي خو حکومتي او د نظامي چارواکي د خپلو بادارانو د انګریزي قوانینو استفاده کوي هیڅ راز رحم په خپلو خلکو په خپلو ګاونډیو نه کوي کوشش کوي چې څه فرمایش ورکول کېږي یا فرمایش پوره کړي نو زه کولی شم چې د سیاسي ګوندونو د مشرانو غږ به هېڅکله عاصم منیر وانه وړي تر څو چې بادار امر ورته ونه کړي کور ودان تاسو ته بېرته راګرځم استاد محترم پاکستان کې د پوځي رژیم او د سیاسي ګوندونو ترمنځ د وروستي اختلافات رښتیا هم څومره جدي دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم فضل صاحب تاسو ته قدرمن اندر صاحب ته د ملي تلویزیون کارکونکو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته علیکم السلام پاکستان د جوړښت نه لکه څنګه چې اندر صاحب اشاره وکړه په یو استعماري موخه باندې جوړ شوی هېواد ده داسې ده چې تاسو د هند د علماو د هغه وخت فتوا ولیدله د دیوبند د علماو چې پاکستان جوړېدل د اسلام بریا نه بلکې اسلام ته به تاواني ځکه چې یو غټ مقدار په ټول هند کې شاید 600 شاوخوا میلیونه مسلمانانو چې 2.5 میلیونه ترې جدا شول او مسلمانان په 2 ټوټو باندې ویشل شول نو که دا مسلمانان یو ځای وای بیا د دوی د حقوقو به هم تضمینو خو پاکستان بالاخره رامنځته شو او که تا لیدلي وي د علي جناح په رابطه باندې پاکستان کې ګوره ریسرچ هم ممنوع دی ځکه که څوک ریسرچ وکړي لکه څنګه چې د پولیو واکسین په رابطه باندې ریسرچ څوک نشي کولی چې د دې هغه مکونات څه دي او د دې هغه حقایق څه دي دغسې په علي جناح باندې علي جناح طبعا په د تشیع مذهب پیرو خو نور پاکستان چې رامنځته کړه دا تقریبا یو معامره وه یو دخیل کار و ځکه د هند مسلمانان په 2 ټوټو باندې ویشل شول بیا بنګلادیش پکې ځان ته راجدا شو چې شرقي پاکستان ورته وایي نو د هند د پاکستان د بنیادي خودونه تاسو چې لومړنی گورنر د پاکستان چې هغه انګریز و او لومړنی قاضي هم انګریز و وروسته دا ادارې تر اوسه پورې خو هلته خو نظام اسلامي نه ده قانون خو بشري احکام هلته نه تنفیذیږي هلته چې ورته یو کوټ جوړ کړی شریعت کوټ په نامه هغه بیچاره هم هېڅ صلاحیت نه لري نور های کوټ ده او شیشن کوټ ده او سیویلین چې دا دي خو دا ټول انګریزي دغه د اصطلاحات دي هلته قانون انګلیسي ده صحیح ده نوم پاکستان د اسلامي جمهوریت پاکستان ده خو نظام خو پکې اسلامي نه ده یعنی حتی پاکستانیان دا خپله دا خبره مني په علمي لحاظ یې مني چې دا نظام دلته اسلامي نه ده انګریزي نظام ده هماغه د لارډ میکال نظام ده موږ داسې وایو له پاکستانیانو نه مو خواهش ده چې دعوه مو د اسلام کړې ده نو نظام اسلامي کوي که ستاسو نظام اسلامي نو ټي ټي پي ولې درسره جنګېږي که د تاسو نظام دیموکراتیک وي نو بیا بلوچان ولې درسره جنګېږي که تاسو نظام رښتیا محمدي وي نو بیا لبیک والا ولې درسره جنګېږي لبیک رسول الله دا ډېر یو مذهبي ګوند ده په لاهور کې ده یعنې که ته چې زما په خلاف خیبر پښتونخوا جنګېږي یا بلوچان جنګېږي نو د پنجاب په زړه کې د لبیک د ګوند مرکز ده هغه ستا په خلاف ولې جنګېږي جمعیت علما اسلام ولې ستاسو په خلاف ده د مولانا صفا الرحمن ګوند جمعیت اسلامي د ښاغلي حامد الحق غالبا نومیږي د هغه ولې ستا په خلاف ده
ښه مهاجر قومي مومنټ په پارټي ده په د هند مهاجر دي په کراچۍ کې الطاف حسین مشر هغه ولې ستا په خلاف ده دغه کوم اختلافات ته چې تاسو اشاره وکړه استاد محترم څومره رښتیا هم دغه اختلافات شته او آیا دغه اختلافات به نتیجه ورکړي پر هغه پوځي کړۍ باندې تر څو دوی د خلکو غږ ته بالاخره لبیک ووایي اندر صاحب ډېرې ښې شاید خبره وکړه اندر صاحب چې د پاکستان حتی پوځي رژیم هم بلواک دی خپلواک نه دی جنرال عاصم منیر چې څه کوي دا د بهر نه قومانده ورکول کېږي که نه د قوم غوښتنه دا ده چې له همسایه افغانستان سره باید ښه روابط ولري اسلامي روابط ولري د متبادل احترام په درشل کې تجارت ولري د پاکستان 80% ارتکاز په افغانستان باندې تجارت تا ولیدل چې دغه یوه میاشت یا څومره وخت چې دروازې بندې دي پاکستان کې الوګان خوسا شول دغه د مالټي اوس خوسا کېږي دغه د کیلي خوسا کېږي بل د دوا کمپنۍ ټولې بندې شولې د 1800 نه زیاتې یوازې په پنجاب کې هغه کمپنۍ چې خپله ښاغلی نواز شریف او ښاغلی شهباز شریف پکې شریک دي دا کمپنۍ د دوی دي یعنې غټ تاوان دوی ته رسېدلی ده دوی اوس غواړي بیرته اوس د ملګرو ملتونو په توسط باندې غواړي چې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د کومکي موږ ضرورت نه لرو دې موادو ته افغانستان اوس بسیا دی که ملګري ملتونه له موږ سره کومک کوي د تیارو د لارې دې وکړي د منځنۍ اسیا د لارې دې وکړي د ایران د لارې دې وکړي پاکستان ولې خو په دې کې پټه خبره دا ده چې ملګري ملتونه په دغه طریقه باندې غواړي پاکستان ته لاره کولاو کړي او موږ په خپل مشان باندې غږ دی موږ له پاکستان ولس سره همدردي لرو زموږ ورور ولس دی لیکن حکومت باندې د فشار واردول لپاره باید دا لاره تر راتلونکي پسرلي پورې خلاصه نه شي او په مهاجرو مو غږ دی چې نور ستاسو هغه شرعي چې کومه خبره وه چې زه مهاجر یم نن ته مهاجر نه نن ستا په هیواد کې شرعي نظام دی دین ته د خطر نشته سر ته د خطر نشته ناموس ته د خطر نشته بلکې پاکستان کې دا خطرونه شته دی نو که ته پاکستان کې دینه بعد پاتې کېږي هجرت خو د هجرت نه دی قبول بلکې ته نور ګناهګار مې ځکه ته اوس صرف د خېټې مهاجري مونږ چې مهاجرین دې راوځي دغه د مونږ خوږ لاس باید پاکستان نور فشار ونه کړي او مونږ ټولې هغه لارې انساني لارې تجارتي لارې نفسیاتي لارې چې څومره دي او کولی شو پاکستان د فشار لاندې باید راولو کورودن تاسو ته بېرته راګرځم اندر صاحب په پاکستان کې ټول ولس په یوه غږ وایي چې موږ له افغانستان سره سوله غواړو په خیبر پښتونخوا کې جنګ نه غواړو او همداشان د دوی سیاسي ګوندونه د دوی مشران وایي چې موږ افغانستان سره جنګ نه غواړو د دوی هغه څوک چې سوداګر دي راکړه ورکړې دوی چې موږ افغانستان سره راکړه ورکړه کوو خو پوځي رژیم بیا په جګړې ټینګار لري او بالاخره دوی وایي چې افغانستان د ترهګرو ځاله ده او دلته باید ترهګر وځپل شي دوی رښتیا د ترهګري د ځپلو لپاره دغه اقدامات کوي که نه دوی هماغه کرایي جګړه په مخ وړي مننه کوم افغانستان یا په خپل افغانان هیڅکله ترهګر نه او دا پاکستان ده چې د توریزم ځاله ده او ټوله نړۍ ورباندې پوهېږي خو ډېر قوي بادار لري چې د دوی بادار کوشش کوي د دنیا دفاع وکړي او هماغه علت ده چې دوی ډېر په جرأت سره وایي چې افغانستان ترهګري مرکز ده افغانستان لله الحمد اوس د یو قوي امنیت څښتن ده په افغانستان کې یو افغاني اسلامي حکومت ده او لویشت خاوره د مرکزي حکومت اداره کېږي دا پاکستان ده چې هېڅکله متحد نه وو او دوی خلک یې پسې راجګ سوي دي خو دغه ولس نه زما هیله دا ده د پاکستان ولس نه چې په دې نارو سندرو شعرونو تاسو هېڅ حق نسو ترلاسه کولی بلکې حق د تورې د ټوپک په زور اخیستل کېږي که رښتیا تاسو غواړئ له دې اته اویا کلنې مستعمرې نه چې تاسو انګریزانو راوستل او دغه فوجي رژیم ټول وخت ټولواک وو هر وخت ټولواک ده له دې نه ځان خلاص کوي د ټي ټي پي او د نورو اسلامي او د نورو مترقي ډلو چې تاسو پوهېږي چې هغه د تاسو د وطن ښېګڼې غواړي یو ځای سي انقلاب وکړي بې له دې نه هېڅ لاره نه لري دا فوجي رژیم به تاسو ټکوي وهي به هم لادرکه کوي به هم او تاسو دغه مظاهرې کوي سندرې به وایي دا هم هېڅ په درد نه خوري موږ د ټولو د پاکستان د عام ولس سره موږ زړهسوی لرو زموږ خوا ورباندې بدېږي خو دوی دا کارونه کوي چې یوازې ناست او وړاندیزونه کوي ځکه هغوی په دا اته اویا کالو کې غږ نه دی اورېدلی او نه به یې واوري موږ هیله من یو چې پاکستان که چیرې غواړي او ولس یې او که نظامي رژیم ده او که ملکي رژیم ده د افغانستان په کورنۍ چارو کې د پخوا په شان مداخله نه کوي نه د پخواني خوبونه ویني
په هغو د ستراتیژي کې بدلون راولي. زه باور لرم چې دا د پاکستان د ولس په ګټه ده او دا حکومت به هم له ډېرو جنجالونو خلاص شي او که چیرې افغانستان ته نوي ګامونه ایښي په دې لومه کې به بیا راګیري بیا به راګیري. اندر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چې پاکستان رژیم د خپل د خلکو غږ نه اوري، نو بالاخره څه کول پکار دي؟ پاکستان رژیم پر جنگ ټینګار لري، دوی په خپل هیواد کې هم جګړه پیل کړې ده، د امریکا پروژه یې پیل کړې ده او جنګ کوي. بالاخره څه پکار دي؟ د پاکستان ولس ته څه پکار دي؟ څه باید وکړي؟ ګورې ښاغلی فضلي صاحب ما ویلې چې د پاکستان ولس یوه لار لري چې انقلاب وکړي. په دې پیشنهادونو، په دې وړاندیزونو، په دې غږونو دوی هېڅ هم لاس نشي راوړی، ځکه فوجي رژیم په دوی باندې 78 کاله دومره ظلم او حاکمیت کړی دی چې په پښتنو، په بلوڅانو، په سندانو، حتی په خپله پنجابیانو یې ظلمونه کړي دي. هغوی په ډېر یو بد حالت کې دي. دوی ډارېږي. تاسو پوهېږئ چې پاکستان د فوج دومره ظالمانه برخورد کوي چې په 2 میاشتې وړاندې په مظاهره چانو باندې موټرې ونه خېژولې، آیا ضربې ورباندې ونه کړې؟ نو دې ته پکار ده چې مسلحانه جهاد ته مخه کړي او د افغانستان په هکله د پخواني خوبونه له سره لرې کړي. دا به دوی ته نور هم غټ تاوان ورسوي. او زه د افغانانو نه هیله کوم چې د درون مشر ښاغلي ملا برادر د اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال غږ په ټینګه سره بدرګه کړي. تاسو وګورئ چې وزیر دفاع نارې پرون کړي چې دا لاره باید خلاصه شي. موږ هېڅ د دوی لارې ته ضرورت نه لرو. اوس موږ نورې لارې پیدا کړي دي او په دوی باندې باید د اقتصادي فشار هم راوړو. موږ لکه څنګه چې تل زموږ میوې صادرات واردات خراب کړي دي، بیا دې هم خراب شي او له لوږې له مریضي د مرستو خو دغه ظالم حکومت ته چې دوی سرتیري سربازان زموږ خویندې بیا به کوي په لارو په دروازو کې تلاشي کوي او دوی ته حیثیت نه ورکول کېږي. او د دې لپاره لازمه ده چې په کور پاتې شو او دغه غږ بدرګه کړو تر هغو پاکستان نور هم په ګونډو شي. کور ودان به تاسو سره ګزم. استاد محترم په دې وروستیو کې دغه څو کلونو کې 3 کلونه او 2 کلونه کې پاکستاني پوځ یو ځل بیا د جنگ مورال خپل کړی. دوی تل افغانستان متهموي چې ګواکې ترهګرو ته یې ځای ورکړی دی، په افغانستان پر ولایتونو باندې بمبارد کوي، په بلوچستان، په خیبر پښتونخوا کې عملیات پیل کړي دي. بالاخره دغه ټولو لوبو تر شا دوی هدف څه دی؟ فضلي صاحب خبره معلومه ده. د پاکستان پوځي کړی ملت مسلمان ده، احزاب سیاسي ټول منګورونه دي، مسلمانان دي او پاکستان د یو انقلاب په درشل کې ده. ګوره پاکستان د یو بدلون په حالت کې ده. یا به پاکستان په خپله ځان بدلوي او یا به په نظامي لحاظ بدلیږي یا په سیاسي لحاظ باندې. پی ټي ایم له یو خانه، پی ډي ایم له بلې خانه، جمعیت علما جمعیت، دا ټول بلوچ دا هغه څه دي چې پاکستان خپله د سیاست د تاریخ یوې کندې ته خپله ورغورځېدونکی. پاکستان د بدلون په لاره کې روان ده، خو د دغه بدلون نه د بچ کولو په خاطر باندې هغه خبیثه کړی غواړي چې دغه موږ په دې هغې کې وراخته کړي، موږ له ځان سره ښکیل کړي. او زه په یقین باندې درته وایم چې پاکستان د جنګ وړتیا پکې مطلقا نشته. هغه پوهېږي چې که جنګ دلته شروع کېږي او د موټروي او 2-3 پلونه یې والوځي ټول پاکستان سره پنجاب څه معنا 15 اوبه، نو 15 اوبه په 15 تقسیمه باندې شوي. دا خپله پنجاب 15 تقسیمه کېږي. پنجاب یعنې 15 اوبه. دغه یو پل چې والوځل شو د پنجاب ختم ده. دا یو د اټک پل له منځه لاړه، دا یو د موټروي پل د منځه لاړه، دا یو د غازي په نامه یو منطقه ده، دا پل د منځه لاړه. خبره دا ده چې پاکستان باید په ځان کې اصلاح راولي. ګوره له هند سره ستا دښمني ده، له ایران سره په تېر کال کې جګړه تا وکړه، له موږ سره یې دغه 2-3 جګړې وکړې، بلې ته هم شاید تابعه لري خو کولی نه شي. که پروژه دې اخیستې خو په ښکاره وه چې پروژه مې اخیستې ده، دا پیسې خو تا ته غرب. تاسو د پروژې خبرې وکړې او تحلیل دا هم دا په نړیوالو رسنیو کې هم دا تحلیل ډېر کېږي چې ګواکې کله چې عاصم منیر هغه ته لاړو امریکا ته، له ټرمپ څخه دا پروژه واخیستله چې په دغه سیمې کې د چین هغه پروژو ته چې کوم پروژې چین لري هغه ته ګواښ پېښي، یوه سپیک ده. آیا دا تحلیل څومره ستاسو په نظر سم کېدلی شي؟ دا تحلیل خو ځکه هم قوي ده او زما ذهن کې خو کور د آباد چې ودې وي د تاجکستان په مرز کې چې په دا تېرې یوه اونۍ کې ډرون حمله وشوه، دا چا وکړه؟ زه داسې وایم چې دا پاکستان وکړه، خو دا لرې هم نه ده چې پاکستان دې کړې وي. یو څو چینایي انجینران چا ووژل؟ په دې چین هم پوهېږي. چین ګوره یو ستر اقتصادي استخباراتي هېواد دی. چین سپوږمکۍ لري،
حتی کېدای شي چین ثبوتونه وړاندې کړي چې په د تاجکستان په سرحد کې حمله چا کړې. زه نه وایم چې پاکستان کړي، خو شاید چې پاکستان پکې راګیر شي. بېشام کې د پاکستان سیمه ده، د پښتنو سیمه ده، د سوات سیمه ده. هلته تېر کال څو تنه انجینران چا ووژل، خو ثابته شوه چې پاکستان ووژل. موږ پاکستان ته داسې وایو چې دغه کړنې تا ته ګټه نه کوي. چین غوندې یو لوی دوست دې لاسه ورکړ، د افغانستان غوندې یو مسلمان دوست دې لاسه ورکړ. ایران په تا باور نه لري، هند خو داسې هم تقلیدي دشمن دی. نو په دې سیمه کې د امریکا ګټې ته نشي خوندي کولی، ځکه دلته ډېر لوی کار روان ده. دلته روسیه ده، دلته هند دی، دلته چین دی. چین، هند، روسیه ټول پوهېږي چې امریکا د دغه ښه هېوادونو اقتصاد ځپل غواړي. نو موږ وایو چې که ته له اسلامي انساني لارو نه راشي شاید ګټه وکړي، د افغانستان لارې به هم درته خلاص شي. خو که چېرته زه به داسې یو نقل پاکستانیانو ته ورکړم چې که په دې سیمه کې هره جګړه کېږي، موږ بار بار دا خبره کړې، لږ پاکستانیانو، د پاکستان هغه خبیثه کړی ورته وایم چې لږ متوجه اوسئ، که رښتیا وایي چې موږ پاکستان سره مینه لرو. نو لومړی هدف ستا اټم بم دی، دویم ستا پوځ دی، دریم ستا هغه له منځه تللی اقتصاد دی. موږ هېڅ له لاسه نه ورکوو، خو ته له منځه ځې او شاته هند هسې موجود دی. موږ دا وایو چې دغه جګړې چې ستا په هېواد کې دي دا د افغانستان د خوا نه نه دي. ګوره دا ستا د داخلي غلطو سیاستونو نتیجه ده او بین الملل هم درته په غوسه دی، د اسمان ارادې هم بدلې دي. نو بله لار د الله ته به رجوع کوي، حقایق به منې او حق به منې، د استعماري مخونه به لاس اخلي، بیا به کامیابي که نه له منځه تون کوي. اندر صاحب، په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني پوځیانو هغه عملیات یو ځل بیا زور اخیستلی دی. مخکې مې له شیرزاد صاحب کوم پوښتنه وکړه، غواړم ستا نظر هم په دغه برخه کې واخلم چې پاکستان موخې څه دي، اهداف یې څه دي، ولې بیا دغلته خپل عملیاتو ته زور ورکړی؟ لومړی خو به د تاسو او د ښاغلي شهزاد صاحب هغه برخې خبرو ته چې په تاجکستان کې د حمله چا کړې ده، نن سهار تایید شویو راپورونو خبرونو وویل چې د روسیې استخباراتو قوي معلومات ترلاسه کړي چې د تاجکستان حمله د پاکستان د فوج لخوا شوې ده. تاسو به بیا وروسته نور څرګندونې پیدا کړئ په دې هکله. او بل د پاکستان لپاره موږ مشوره نه ورکوو، پاکستان د خپلو خلکو مشوره نه مني او پاکستان نور په ورانېدو ده. که هر څومره مشوره ورکوو هغوی خپل اقتصاد هم نشي جوړوی او د ګاونډیو سره اړیکې نشي ټینګوی، ځکه یو خو یې باداران نه پرېږدي او بل دوی دومره خرابې کړي دي چې هم ولس تر ناراضه ده، هم ګاونډیان تر ناراضه دي. نو دا هېواد، دا پروژې حکومت به ټوټې کېږي او سندان به خپل ازادي اخلي، بلوچستان خپله او پښتانه به خپل ازادي اخلي، پنجابیان به خامخا له هند سره یو ځای کېږي. راځم د تاسو پوښتنې ته ګورئ، د پنجاب فوج یا د پاکستان دا ظالم فوج نه یوازې چې د عملیات کله چې محاربوي جبهوي عملیات کوي ټانګونه روان کړي، هره ورځ په دا 80 کالو کې عملیات روان دي. د شپې چې په فیسبوک کې یو تن یو لیکنه وکړي په همغه لحظه پیدا کوي، ورکېږي، لادرکه کېږي، خلک یې وژل کېږي، ماشومان ورکېږي. زموږ هلته د بلوڅ ورونو مېرمنې تربول شوي دي، د پښتنو 15,000 په 2010 کال کې زموږ خویندې هلته ورکې دي او دوی داسې ورکېږي چې دوی نظامي اډو ته بول شوي دي، هغه خویندې بیرته راځي نه، نارینه ورک دي، ماشومان ورک دي. دا عملیات له پخوا یې ادامه درلوده، یوازې محاربوي عملیات دوی غواړي چې وکړي، هم د خپلو بادارانو د نړۍ نه حتی پیسې واخلي چې دلته ترهګر وکړو، د ترهګر په نامه پښتون او بلوچ وځپي او د ډیرن د کرغړنې کرښې ته دلته ستونزې جوړې کړي، جګړه افغانستان ته راولي. د دوی لوی ارمان دا ده چې دا ولې په افغانستان کې طالبان دومره قوي امنیت راوست. دوی دا فکر نه کوو، نه دوی بادارانو فکر کوو چې افغانان به ټول عمر جنګېږي په خپلو کې، هغه چې ولې دلته کې پروژې عملي کېږي، قوي حکومت ده. دوی غواړي جګړه راولي، د خپلو بادارانو په مشوره د روسیې، د چین، د هند، د ایران د پروژو مخه ونیسي. کورودان استاد محترم، د خپرونې وخت ډېر کم ده، که په لنډو ټکو جواب راکړئ. لکه څنګه چې اندر صاحب اشاره وکړه، آیا پاکستان رښتیا هم د افغانستان تر څنګ د سیمې د ناامنۍ پروژه اخیستلې ده؟ آیا پاکستان به په دغه لوبه کې کامیاب شي؟ مطلقاً چین په دې پوهېږي چې پاکستان چې په دا تېرو 2-3 میاشتو کې د هغه د پوځ مشر او حتی وزیر اعظم څو وارې چې واشنګټن ته تګ راتګ کړی دی، دا چې امریکایانو ته بګرام په لاس ور نه راغی، نو طبعا پاکستان استعمالوي. موږ داسې پاکستاني قوم ته وایو چې د خپل ملک د خپلو یوې خبیثې کړۍ په لاس باندې مه خرابوئ، مه یې تباه کوئ.
د امریکا پروژې په دې سیمه کې نورې ناکامې دي. چین متوجه ده، روسیه متوجه ده، هند متوجه ده. افغانستان خو هم فاتح د میدان ده. په 2023 کې موږ ازادي اخیستې ده، خو پاکستان دوباره هیڅ چانس نه لري، بلکې شاید خپل ځان د تباهۍ کندې ته واچوي. د تاجکستان په سرحد کې د ډرون حملې دا څه عادي خبره نه ده. په بیشام کې د چینایانو وژل، حتی په داخل د افغانستان کې په ایران. یعنې زه داسې وایم چې پاکستان خپله د تباهۍ خواته روان ده او چینایان په دې پوه دي. چینایان لا هغه وخت پوه شوي چې له موږ سره د واخان کوریډور خلاص کړ او دا استعماري هغه یې له منځه یوړله. نو موږ غږ په اسلامي امارت باندې دا ده چې که دا ځل خدای نخواسته پاکستان هر ډول حمله کوي باید په تیاري نسکوري شي، او که تیاري نسکورېدو امکانات کم وي د دوست هېوادونو نه باید موږ اسلحې واخلو. موږ جنګ نه غواړو، خو د دې سره باید هغه اډې په نښه باندې شي چې هغې نه دا تیاري راوچتېږي، ځکه دا د افغانستان حریم دی. او زه ګمان نه کوم موږ د جګړې طرفداران اسلامي امارت هم نه دی، افغان ملت هم نه دی، خو د خپل دفاع حق اسلام، بین المللي عرف، انساني عرف او سیمه ییزو ټکو باندې موږ لرو. کور ودان. تاسو دواړو مېلمنو څخه یوه نړۍ مننه چې بحث کې موږ سره ونډ واخیسته. درنو لیدونکو له تاسو څخه هم مننه. د یادونه ده چې دا خپرونه مو نوې لیدلي د ملي او ملي نیوز په خواله رسنۍ هم کتلی شئ. تر بیا هم په پاک پروردګار سپارم ښه وخت، ښې چارې. اوس د وطن د جوړولو وخت راغلی دی، شکر دی جنګ له کلي تللی